په ترکیه کې د افغان کډوالو سره ستر وحشتونه تازه دا چې د افغان کډوالو سره څه شوي جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په ترکیه کې د افغان کډوالو سره بګنونکي حالات. دوه ترکي پوځیان پر یوې افغاني کډوالې د جنسي تیري په جرم په اوږدمهاله بند محکوم شول. د ترکیې د افغان خالي محکمې د دغه هیواد دوه پوځیان پر یوې افغاني کډوالې میرمنې د جنسي تیري په جرم په اوږدمهاله بند محکوم کړل. محکمې دواړو ترکي پوځیانو ته د 32 او 27 کلونو بند سزا واوروله. دغه دوو پوځیانو تېر کال د مۍ په 12مه نیټه د پناه غوښتونکو د اخراج پر مهال پر یوې افغاني میرمنې جنسي تیری کړی و. ترکي رسنیو د دوشنبې په ورځ د زمري 28 خبر ورکړ چې تېر کال دوه ترکي پوځیانو 8 افغان کډوال په داسې حال کې نیولي چې له ایران ترکیې ته په غیر قانوني ډول راتلل. ترکي پوځیانو د افغان کډوالو تر نیولو او شړلو وروسته یوه افغانه ښځه له ځانه سره بوتله او پر هغې یې جنسي تیری وکړ. یادې میرمنې د سرحدي ساتونکو مرکز ته د پیښې په اړه ویلي وو چې د دوه پوځیانو له خوا پرې جنسي تیری شوی دی. تورنو کسانو په محکمه کې ادعا کړې وه چې جنسي اړیکې د پناه غوښتونکې میرمنې فرضیت ترسره کړي خو قرباني ویلي دي چې له دې سره جنسي اړیکه د زور له لارې نیول شوې ده. محکمې د لازمو اسنادو له څېړلو وروسته یې پرېکړه اعلان کړه او یا د پوځیانو ته یې 32 کاله او 6 میاشتې او 27 کاله او 1 میاشت د بند سزا واوروله. ترکیه اروپا ته د تللو د لارې په توګه د ډېرو افغان کډوالو د اوسېدو ځای دی. د رسمي شمیرو له مخې اوسمهال په ترکیه کې څه باندې 300,000 افغان کډوال ژوند کوي. ترکیې په وروستیو میاشتو کې د افغان کډوالو توقیف او اخراج زیات کړی دی. د دغه هیواد امنیتي ځواکونو سږکال شاوخوا 4,000 افغان کډوال نیولي او بیرته یې شړلي دي. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره درسره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت چارې